شیخ راشد وایي د خپل ورور هیواد په خوښه اغزن تر لګول بشپړوو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي چې ایله 21 کیلومتره پاتې تار به هم ډېر ژر وغځول شي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ، په موږ کړئ تازه خو لنډ مهم خبر ته. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ راشد وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن تر لګول به د کابل په خوښه بشپړ کړي. نوموړي پرون جمعه د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویلي چې د اغزن تر غځولو پروژه به د افغان ورونو په خوښه بشپړه شي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیورنډ کرښې اوږدو کې 2600 کیلومتره اغزن تر غځول شوی او ایله 21 کیلومتره پاتې تر به هم ژر وغځول شي. په کابل کې د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې په ډیورنډ کرښې د اغزن تر لګولو ته ادامه ورکړي. د طالبانو بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په دې اړه ویلي وو چې طالبان غواړي د موضوع له ډیپلوماټیکو لارې حل کړي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د افغان طالبانو په یو شمېر ولایتونو د ډیورنډ کرښې اوږدو کې اغزن تار راټولوي او له ځان سره یې وړي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښه اوسئ.